چې خاص او ډېر بخښونکی مهرباني د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو ته خوږ درملګری ته رومان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو دا وخت زه په لوړ دیر تیمرګرګ یم. په تیمرګرګ کې چې کوم دا تاسو شاته زما شاته کوم د قام درمان ښکاري جي دو ډېر غټ کار کوي جي په دې سختن کې په دې وبال کې دو ماشاءالله ډېر غټ کار کوي. د دې چې کوم د درمان سټوډنټ هاسټل چې کوم منیجمنت ډایرکټر دی صهیب احمد هغه ډېر غټ کار کوي د فخر ویاړ دی ماشاءالله. په لوړ دیر کې هغه یو ډېر غټ کار وکړو. دا کوم بلډینګ چې تاسو عزتمندو ښکاري دا غټ بلډینګ تاسو پرې فوټیج وکړئ ویژوال کې به هم تاسو ګورئ. دا بلډینګ ټول چې کوم دی عزتمندو دا صهیب بھائی صهیب احمد بھائی د دې د غریب ولس لپاره وقف کړی دی. په دې کې غالبا د صهیب وینا مطابق داسې 55 کمرې دي پکې دا ټول دلته حواله کړي دي. آیسولیشن اینډ قرنطینیا سنټر دی په تیمرګرګ کې. دلته موږ راغلو دا نیک خپرونه به کوو او د صهیب بھائی سره ستاسو ملاقات د صهیب بھائی سره کوم راځئ موږ سره اوسئ. قدمنو کتونکو تاسو کوم دا بلډینګ ښکاري درمان دا چې کوم صهیب بھائی دی زه په هغه باندې فخر کوم ویاړ کوم یار چې دا بلډینګ د غریب خلکو لپاره وقف کړی دی. دلته چې کوم د صهیب وینا مطابق دلته پازیټیو پکې 3 کیسز دي او دلته هغو دپاره ماشاءالله د افطاري انتظام هم کړی دی. انشاءالله تاسو به موږ دا نیک خپرونه به هم دلته کوو زموږ سره اوسئ. عزتمندو کتونکو څنګه تاسو پته رو جماعت هم وګو زموږ په څنګ کې چې ستارې محتاج نه دي صهیب احمد صاحب زموږ سره ناست دی دا درمان سټوډنټ هاسټل منیجمنت ډایرکټر دی. زه هغه ډېر مشکور یم چې ماشاءالله دونه غټ کار کوي. دا اوس باندې خپرونه تاسو خپرونه وکړه کوم پروګرام چې روان و ماشاءالله دغه چې کوم هلې ځلې د کوم اکټیویټیز دغه تاسو وکړې ماشاءالله ډېر غټ کار کوي. ډېره مننه ډېر شکریه. سهیل صاحب دا راته ووایئ ماشاءالله تاسو ډېر غټ کار کوئ که نه د حکومت ته سره تاسو څه مطلب و د حکومت ته سره تاسو سره تعاون معاون وشو؟ مونږ خو وختي په دې خبره وکړه د حکومت د سایډ دا و چې مونږ خو بلډینګ والنټیرلی ورکړی و ګورنمنټ ته د دې کې چې کوم نه د دې رنټ شته نه د دې مونږ د بجلۍ په مد کې دا چې دي دا زموږ د طرفه دي مونږ او بل زموږ سره د فوډ هغوی دغه مونږ ته یقین دهاني کړې وه چې مونږ به تاسو سره په دې مد کې مونږ خپل تعاون کوو. نو په هغه فوډ په لحاظ سره هغوی مونږ سپورټ کوي او بل میډیسن وغیرہ یا پروټیکټیو کټس یا نور داسې نو د دې خو بار بار مونږ ته کمی راځي او یو ځل دوه خو مونږ ته ښه په کافي تعداد کې الخدمت فاونډیشن هم به هم زه شکریه ادا کړم چې په یو ډېر معمولي میسج باندې هغوی مونږ ته دلته حاضر شول او هغوی زموږ سره مرسته وکړه. نو حکومت ته مسایل دي مشکلات دي او کمی شته خو امید لرو چې پوره به شي.
انشاءالله پوره کیږي دا راته ووایه ماشاءالله تا ډېر مخاورز او ډېر بیروکریټ غټ خلک ګوري د خپل موبایل کانټیکټ کوم نمبر یې موږ سره شریک کړي نو زموږ چې څونه کتونکي به ستاسو سره ودرېږي انشاءالله العزیز. داسې ده چې دلته په درمان کورنټاین سنټر اوس چې کوم ایسولیشن زموږ څه پکې پازیټیو کیسز هم دي په دې کې مونږ ته د عوام د مرستې د مخیر حضرات مونږ ته ضرورت په دې ټایم کې مونږ نه محسوسوو چې یي خو په کوټو کې چې کوم اولنی کیس راغلی و د بیا ټول یو 2-3 محلې کورنټاین شوي بیا دغسې افغان ریفیوجز دي کیمپس کې 1400 فیملیز دي او دغسې بار هم ته خلک اوسېږي داسې نان مسلم دي نو 480 فوډ پیکیجز مونږ تقسیم کړل په مستحقینو کې او دغسې 70 پیکیجونه دي اوس تاسو وم کتل تیار دي نو په دغه مد کې بیا زموږ سره بالکل که د خپل هغوی ته دا یقیني چې او دا زموږ د اعتماد ځای دی او زموږ خو یقین دهاني ورکوو ځکه چې خپل ځان هم وقف کړی دی خپل جان د ټول نه خپل ځان ډېر خوږي نو موږ خپل ځان ورکړی دی نو مال خو ډېره وړه خبره ده نو په هغه مد کې مونږ انشاءالله چې هغه د دې کم ډونیشن یې هغه مستحقینو ته رسي نو په هغه سلسله کې زموږ نمبر زما خپل پرسنل نمبر 0345 90 33329 دا زما پرسنل کانټیکټ نمبر دی او په درمان سټوډنټ هاسټل کې چې کورنټاین سنټر دی دلته زه یا زموږ سره نصیر احمد صاحب دا مونږ 24 اور موجود یو میاشت تقریبا زموږ وشوه چې کورنټاین یو کورونو ته نه یو د خپل بچو نو د خپل فیملی نه لري یو نو هر وخت راتلی شئ او ویزټ هم کولی شئ او نو ستاسو هم یو ځل بیا مننه ډېره مننه. عزتمندو کتونکو تاسو وکته چې څونه غټ کار کې ماشاءالله کورونه پرېښي دي بچي پرېښي دلته ناست دي چې د ستاسو دپاره ستاسو خدمت ته ناست دي نو تاسو هم یو مردبانه ګزارش وکړم چې ستاسو نه څونه هم کېږي د دوی سره ودرېږئ ځکه چې دغو غریبانانو له کوټ پیکج هم ورکوي او دلته کوم مریضان د اوس سره مو ولاړ دي دا خپله خپرونه هم دلته راغونډوم خپل قربات او رحمان له ورکوي اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم.